پختنی حق لرم کنه لرم. مولانا صاحب وابل پختنا چکل مولانا صاحب جوش کے راغے او آغا میراج وقی بیانولا او کتاب لکلو والا ہم جز بکیو آغا لکل چکل دے بیت المقدس تا ورسد لا برخت لے پا بیت المقدس کے وطا 1,40,000 پیغمبران ٹول راغلیو او دورکاتی رسول اللہ پس جمع اکڑا دا کم منزو مولانا صاحب منز خو مخ کے نرا روان دے نور انبیاء ام کڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیراج نا مخ کے ام کڑے دا ہاں کم چی دا مذہب اسلام منز دے کم چی دا قرآن و دا حدیث او دا شریعت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منز دے دا تحفہ میراج کے ورکڑے شوے وا نزوان دیتا ہوئی جہل و اعتراض سوال دا تدارا پیغ شوے دے نا پوئی دے دادا پا دی یو ٹکی نپوئی گی مازغہ دی نرسی عمر دیر زیاد تیر شوے دے یا حالاتو دیر زفلی حافظی کار پریخ دے نو تا تا زوانا اشکال راغلے دے و اشکال و اعتراض و سوال دے دا دے چی منز دا میراج پشپا باندے ورکڑے شوے دے دین مخ کی نبی علیہ السلام دا پارا دا منز سنگ ثابت دے دیتا ویستا ذہن تا اشکال و اعتراض راغے نو دا زوان بچیا اعتراض چراشی نو خلق غلی غند چاناول تپوسو کی دا خونه چه اعتراض دیو من تو قرآن پا حدیث کے اعتراض راگے الا ما تا ویڈیو لگوا الا کرسی سمکا سکل لے کلیف کوم جی کلیف کوم سکے اشکال میں منتر بخاری نے سرمنو باسم جاہلا سوار لسوکال دا امت تعامل پا دی حدیث را روان دے سوار لسوکال کی دا اعتراض بید فرویز و دا سنسید احمد خان او دا غلام جیرانی برق نہ بغیر بل سوکنے کی ہوتے کہ نخو پا دی خبر پوشی چی دا یو سو لیوانو کردے دے نور امت مسلمہ دا دی تطبیق خود لے دے حال دا دی چی یو دے دا مخکنو خلق الدین و شریعت پاغی خو قرآن گواد لکل جعلنا منکم شرعتا و منحاجا دا ہر چار پارا یوزان لدین و یوزان للار و پاغی با اللہ سبحانہ وتعالی عبادت دے خلقو کو او دارنگی دا انبیاء و بارکی ہم اللہ سبحانہ وتعالی دا صلاة ٹکی استعمال کردے لکہ دا غالباً زکریہ علیہ السلام بارکی قرآن گوادے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ نو منز خو مخ کے نرا روان دے نور انبیاء ام کردے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیراج نا مخ کے ام کردے دا ہاں کم چی دا مذہب اسلام منز دے کم چی دا قرآن و دا حدیث او دا شریعت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منز دے دا تحفہ میراج کے ورکڑے شوے وا نزوان استاد سوال جواب دا دے چی دا میراج نا مخ کی کم منز دے اگا دا پینزا وقتا فرض شوی منز نو اگا عام منزو لکا قیام اللیل تحجد وغیرہ وغیرہ او کم چی دا میراج پشپا باندے ذکر دے دا اگا منز دے کمی چی مسلمانان کی بے دا پرویزیان و منکرین حدیثنا چی اگا پینزا رکاتا منز دے سحر 2 رکاتا فرضی مصبحین 3 رکاتا فرضی مازیگرم 3 رکاتا فرضی ماخام 3 فرض ماسخوتن 3 فرض دا کسم منز دا میراج پشپا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ورکڑے شو دا یو امت تا مخ کے نو ورکڑے شو خبر ختم دا ستا اعتراضو دا دی جوابو نو کدا جواب دی دا اہل علمو نا تلاش کرے وے نو ستا دی دمر لوی اعتراض کولو تا مشرع سا ضرورتو خدا یاد ساتے دا پرویزیانو اصول دادی وی من اغا روایت نمانو چی دا قرآن خلافی اغا حدیث نمانو چی دا قرآن خلافی نو تلک گنده سوچو کا او ٹوپے برا اخکتا و نیغا و کاگا کا دا حدیث دا کم آیت خلاف دے منس پا میراج کے ملاو دے یا دا میراج نا مخ کے دا خبر دا قرآن کم آیت سر خلاف دا اول تا دا سوچو کا دا خود دا قرآن دا یو آیتم خلاف دے دا ستا دا عقل خلاف و دا غی تطبیق و جواب اہل علموں کو خبر ختم ستا اعتراض پشان دا نا اعتراض شو عرض دا دے پرویزیان و منکرین حدیث دی گوری رض شپد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات و حدیث پا دا سے انداز باند مطالعہ کی کہ دا امت مسلمہ دا اللہ دا دین متنفر شہویات ساتا سحرام خور و بی دین 2 کسبوی
چې هغه به د حدیث نه متنفر شي. کم قوم چې قرآن په صحیح معنو مني په الله قسم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه د مخ نشي اړولی. پرویز منکر حدیث د دنیا کوشش کو چې زه د حدیثونو نه انکار وکم، خو د هغه کتابونو ګوره پورا الف نه تر یا صرف د الله دا کتاب 13 سپارې هغه هم د شریعت اسلام اصل مصدر نه مني، هغه هم دا مني چې د قرآن نه علاوه هم یو داسې ذخیره شته چې هغې ته موږ محتاج یو. نو کمې د حدیث ذخیرې ته چې ته محتاج یې هغه دومره په بېباکۍ ولې رد کې چې سبا تا سره څوک هغه حدیث هم نه مني کم ته چې تم حدیث وې. سبا به یو حدیث یو ته به وایې چې دا د قرآن موافق دی، خو خلک به وایي چې یاره حدیث دی نو د قرآن د موافق حدیث صحیح. داسې ذهنیت جوړول نه دي پکار. دا د احادیثو ذخیره ده، دې کې چې جانچ پړتال کې هم داسې انداز کې جانچ پړتال کوه چې د کمزوري احادیثو باندې د رد کولو د وجې چېرته صحیح احادیث رد نه کړي.